د پسرلي رنګونو د کندهار ښار او ولسوالیو فضا بدله کړې ده. د کندهار په ډنډ چوک سیمه کې د پسرلي په راتلو سره د ګلانو د پلور لسګونه غرفې ایښودل شوي دي. د کندهار په همدې سیمه کې د ګلانو پلورونکي وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د ګلانو او نورو نیالګیو د پلور بازار ګرم شوی دی. مکمل موږ د لیک خپله جوړوو. بس تقریبا موږ د مني په موسم کې راوځو. تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې موږ دلته د ګلخانه کوو. پس په دغو شپو کې نو داسې یو میاشت به بازار ډېر ماشاءالله خوندور وي. د کندهار اوسیدونکي چې د خپلو کورونو د ښکلا لپاره د ګلانو او نورو نیالګیو د پیرلو هوډ لري وایي د کندهار ښار د سمسورتیا لپاره د ښاروالۍ لخوا د کینول شویو نیالګیو پالنه وشي. اوس خو مې دا غوښتنه ده چې د نالانو سم حفاظت وکړي، ښه په صحي توګه هر مسلمان باید اوبه کې ماتې نه کړي، که یو بیخ دغه ډک غوچه باید هغه خالي کړي. باید هر مسلمان دغه وظیفه ده چې باید حفاظت یې وکړي. له بلې خوا په کندهار کې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ اداره بیا په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین د پیلولو خبر ورکوي. کندهار کې د طالبانو د کرنې رئیس محمود مظلوم وایي یوازې به د دوی له لوري په کندهار ښار کې 100,000 نیالګي کینول شي چې په خبره یې د پالنې لپاره د دوی له لوري پوره چمتووالی نیول شوی دی. په کندهار کې موږ ان شاء الله الرحمن اول مو د روزنې دغه په پام کې نیول دي، بیا مو د ایښول دغه نیول دي ان شاء الله الرحمن. موږ په روز کال میږي ان شاء الله الرحمن په 100% کې 15% ان شاء الله نه دي وچ شوي او نه 100 کال ان شاء الله الرحمن داسې به دغه نو موږ خپل وس ان شاء الله کوو. د خیر د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالیو د غرونو لمنې او دښتې هم د پسرلي په راتلو سره زرغونې شوي چې ورسره د ځوانانو میلې هم زیاتې شوي دي. ځوانان وایي له دې مخکې د جګړو او ځمکنیو ماینونو د خطر له امله تر ډیره میله ځایونو ته له تلو ډډه کوله. مخکې چې به موږ راکړو په دا لارې به جنګونه وام هم چې مثلا جنګونه به وسي یا بل شي د مین وام به چې مثلا دلته به مین پټاو سي. اوس په ډاډه زړه سره روان بس موږ میلې ته. او بله خبره دا چې کندهاریان ډېر د میلې شوقیان دي، زیات کندهاریان د میلې دپاره دلته دالې یا بابا صاحب یا نور ځای ته راځي. د پسرلي په راتلو سره کندهار کې ډیری ځوانان د دغه ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ډولې بند، خاکریز ولسوالۍ، ډنډ، دامان او سپین بولدک ته د میلو او تفریح لپاره ځي.